سلامونه دوستانو، هیله د روغ او جوړ به وئ، راته صحت به مو ښه وي. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د خوښې وړ وګرځي. دوستانو په دغه کې زه تاسو ته یو بل د مایننګ اپلیکیشن معرفي کوم چې ډیر مخکې راوتی و، خو فعلا نور لانچ کیږي، نږدې ده په همدې ورځو کې لانچ کیږي او د لانچ کېدو تاریخ یې هم تاسو ته په صفحه ښکاري. او همدا شان دغه نیټورک هم ډیر زیات مشهور ده او بایبیټ صرافي هم اعلان کړی چې دا لانچ کوي، څنګه چې په تصویر کې ګورئ. او په خارجي وادو کې دې ته ATM مرکزونه هم جوړ شوي، فعال شوي دي چې بعد له لانچ کېدو نه خلک وشي کولی دغه نیټورک نقد کړي. نو دا هم یو معتبر نیټورک ده. نو په دغه کې غواړو تاسو ته پرې ویډیو جوړه کړو او راځو خپل ویډیو په طرف. نو که د ویډیوګانو سره مو شوق او علاقه وي نو چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. نو راځو د خپل ویډیو په طرف. دوستانو د دې نیټورک کې د اکاونټ جوړولو لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ او ټلګرام چینل کې ایښی. په لینک به کلیک کړئ، دا ډول یو صفحه درته راځي. دلته ګورئ ډاونلوډ اوور والټ، په همدې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو مستقیم پلی سټور ته بیایي، له هغې ځای نه به دا را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو مستقیم مو پلی سټور ته راوړي. دلته دا ډول یو اپلیکیشن ده، 21 MB ده. تاسو به نه ډاونلوډ یا نصب باندې کلیک کوئ نو دا به ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دوستانو نو چې کله م ډاونلوډ کړو، زه به دې کې اکاونټ جوړولو طریقه هم تاسو ته وښیم. ښه نو دوستانو دغه دا ډاونلوډ شو. ډاونلوډ چې مو کوم دی نه ډایرکټ به یې غواس کوئ یا اوپن به یې کوئ، بله خوا به نه ځئ. نو همدغه ځای نه به یې اوپن کوئ او په تمه به شئ دا راواس شي. نو دوستانو کله چې دا واس شو، دغه ډول یو صفحه ده. دلته به اکاونټ جوړو. اکاونټ جوړولو لپاره په لومړي سر کې به تاسو خپل ایمیل لیکئ یا جیمیل. زه اوس خپل ایمیل یا جیمیل لیکم. نو دوستانو کله چې مو خپل جیمیل ولیکو، لاندې تاسو ته کنفرم آپشن ده، همدا به ووهئ او دلته به دا ټول ټکي ورته آن کړئ. دا ګورئ، دا به ټول ورته دا ډول آن کړئ. نو لاندې به دا اګري آپشن ووهئ. دلته اوس تاسو جیمیل ته یو کوډ لیږل کېږي. تاسو به خپل جیمیل ته لاړ شئ، د خپل اکاونټ به فعال کړئ. زه اوس خپل جیمیل ته ځم. دوستانو دا ډول یو جیمیل تاسو ته راځي. په همدې ټایم کې تاسو به چې وکوئ کلیک ټو ویریفای ایمیل، په همدې به کلیک کړئ، دا خپل ایمیل به ویریفای کوئ. زه راځم په همدې باندې کلیک کوم. نو لږ به صبر شو ورته. نو دا ډول یو صفحه راځي. دوستانو تاسو به دلته په دې ویریفای نیو باندې کلیک کوئ، په دې آپشن به کلیک کوئ ورته، همدا به ووهئ. نو اکاونټ ایمیل به مو اوس ویریفای شي. نو دوستانو دغه د ایمیل ویریفای شو او اوس به بیرته لاړ شو خپل اپلیکیشن ته. زه راځم بیرته اپلیکیشن ته. نو دلته مو ایمیل ویریفای شو، اوس به بیرته خپل اکاونټ ته ننوځو. ښه نو دوستانو دغه د ایمیل ویریفای شو، علامه هم راغله. دلته اوس له موږ څخه یو نوم غواړي. مثلا یو نوم به ورکئ، خپل نوم ورکوئ یا بل نوم ورکئ. زه مثلا ورکوم یو دوه. صحیح شو. لاندې کنفرم آپشن به ووهئ، دا تور رنګ کې. نو دغه دا مو شو. اوس به دلته دوستانو په دې کلیم د انوایټ بونس باندې کلیک کړئ تاسو. نو تاسو ته 1000 پوینټه انوایټ بونس درکول کېږي. نو دغه د 1000 پوینټه هم موږ ته راکړل شول او لاندې به دغه بل آپشن ورسره ووهو، دې نه به ووځو. نور اصلي صفحې ته به راشو. دا د دې اصلي صفحه ده دوستانو. دغه ډول دې کې کوم خاص کار نشته دوستانو. ټولو نه به د مخې تاسو راشئ، دا آپشن به ووهئ. دا ګورئ 1000 کوین یا 1000 پوینټه تاسو ته په دې هم درکوي. نو دا دې هم درکړه چې ټوټل 2000 پوینټ کېږي. صحیح ده دوستانو. دلته لاندې سو مینو دی، خاص کار نه لري. زه صرف تاسو ته ورځنی کار ښیم. تاسو د ورځې راځئ، صرف دغلته همدغه کلیم آپشن وهئ. دا ګورئ کلیم آپشن، همدا هم صفحې ته راځئ، دا لومړنۍ برخې ته دلته راځئ، صرف دا کلیم وهئ او خپل پوینټونه اخلئ. زه راځم په دې کلیم کلیک کوم. هره ورځ دلته 80 پوینټه 100 پوینټه شاوخوا تاسو ته درکول کېږي. نو دغه دا وشو او دلته نور کوم خاص څه نشته. دغه بل آپشن تاسو ته درښیم، دا د سټار په رقم چې ده. راځو دلته دوستانو هم تاسو ته پوینټ درکوي. تاسو څخه هره ورځ یو دانه پوښتنه کوي، که سم ځواب ورکړي تاسو ته 100 پوینټه درکوي. نو په دې به کلیک کړئ، د لاندې سټارټ کیوز باندې به کلیک کړئ. دلته دا ډول یو سوال کوي. څوک په انګلیسي پوهېږي لا ښه ده، څوک نه پوهېږي کولی شي ترجمې نه هم ځان ته کار واخلي. نو لاندې تاسو ته بیا 4 ځوابونه هم درکړي دي، کې به چې کوم ستاسو په نظر سم ځواب و کلیک به پرې وکوئ او دا لاندې سبمیټ به ووهئ. که غلط وي بیا ریټ ووهئ، تاسو ته دوم چانس هم درکوي، کولی شئ بیا ځل استعمال کړئ دوم چانس مو. او که سم ځواب ورکړئ نو تاسو ته 100 پوینټه درکوي. دا آپشن او بل د انوایټ فرینډ آپشن ده دوستانو. تاسو کولی شئ خپل ملګري هم انوایټ کړئ، په دغه هم تاسو ته پوینټ درکوي. د دې لپاره په همدې کلیک کړئ، دغلته ګورئ شیر لینک، په دې به کلیک کړئ. خپل لینک په شیرولو هم تاسو کولی شئ ټیم جوړ کړئ او پوینټ وګټئ. او دلته نور څه نشته ده. راځم د بل آپشن ته. دلته هم یو آپشن ده ټویټر فالو کې 500 پوینټ. نو تاسو کولی شئ ټویټر باندې هم کلیک کړئ، فالو کې 500 پوینټ درکړي. دلته یو بل آپشن ده د سټار په رقم.
راځم دا هم درته ښیم. دلته دوستانو کوم خاص څه نشته، د کولی شي د خپل کوین په سټیکو لګوئ او د هغې هم ګټه واخلئ، لکه په ایس نیټورک کې، پای نیټورک کې هغه ډول سټیکینګ دلته هم شته ده. او د بله خوا یې والټ د ملګرو، دلته ستاسو والټ ده چې تاسو سره څومره پوینټ وي هغه هم تاسو ته ښیي. دا ګورئ دومره پوینټ دي موږ سره، 2000 اول سر کې راکړه، 1 اتیا بیا او 10 په هغه پوښتنې باندې راکړه. نو دا د یو دې څنګ کې هم ورسره یو آپشن ده. دلته ملګرو تاسو کولی شئ ژبه بدله کړئ، خپل اکاونټ مو دلته درته ښیي او دغه سیزونه دي. خاص نور دی کې څه کوم کار نشته، صرف ستاسو ورځنی کار دی کې څه د ملګرو بیا هم درته یم. هر ورځ اپلیکیشن وځوئ، دغه هوم بټنه وهئ، سمه ده، او دلته راځئ، دا ګورئ کلیم بیا درته لیکلی. اوس ګورئ نن ورځ ما کلیم کړو، سبا ته بیا کولی شم راشم کلیم کوم، صرف همدا کلیم وهئ او دغه آپشن ته راځئ، دغه پوښتنه ځوابوئ ورته. د دې پوښتنې په ځوابولو هم تاسو ته 100 پوینټ درکوي. نو دا جمع کوئ. نو څنګه چې مو وویل دا په بایبیټ صرافي کې ډېر ژر لانچ کېږي. بعد له لانچه مونږ کولی شو دا ویډرا کړو او نغدو پیسو ته تبدیل کړو. نو ملګرو دغه زموږ ویډیو هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. که د چا څه مشکل وي، که مو پوښتنې کومنټ کې ماته لیکلی شئ.